بسم الله الرحمن الرحیم. د نن نه 40 کال وړاندې هم نن په دې ورځ باندې 1 جون 1981 چې د اسرائیل F-16 طیارې چې کوم دی نه د اسرائیل د یو ایرپورټ نه اوچتې شوې او د دې ټارګټ اور 600 میله لري بغداد سره نږدې د عراق اټومي بجلیګر تباه کول. نو اته F-16 طیارې وایي چې کوم دی نو د دې د سره بمونه د به دا ټارګټ ویشته او شپږ F-15 طیارې چې کوم دی نه هغه د دې د کور ورکولو لپاره چې کوم دی نو دوی سره وي او منصوبه کې چې کوم دی نه دا ټولې خبرې وي چې کچرې ناګهاني داسې څه مسله راځي نو د هغې هغه ټول پلانینګ اسرائیل ایرفورس کړی. اوس دوی چې کله را شپږ سوه میله لاره وله نو دوی پکې د سعودي عرب د پاسه هم تلي وو، دوی پکې د اردن د پاسه هم چې کوم دی نه تلي وو. خو هغوی د دواړو ملکونو د طرف نه هم چې کوم دی نه په کار خو دا وه چې څه ناسه ریاکشن شو شوی وی. نو د هغې نه پس دوی هلته کې لړل او بغداد سره نږدې د عراق دکه اټومي بجلیګر یې تباه کړو. نو دوی 14 بمونه یې پې ویشتي وو او په هغې 14 بمونو کې دوه چې کوم دی نه اړو پټاو شوي نه او هغې سره د هغې هغه اټومي بجلیګر چې کوم وه مکمل تباه او برباد شو. اسرائیل د حمله ولې کړې وه نه د حملې نه بعد وایي اسرائیل بیا چې کوم دی نه دا ریزن پیش کو چې موږ که چېرې دا حمله نه کوله نو عراق به ډېر زر چې کوم دی نه د اټم بم جوړېدو په لاره باندې روان شوی او بله دا خبره وه چې صدام حسین کله هم چې کوم دی نه خپل نیوکلیر سفر سٹارټ کو نو هغه دا ویلي چې زمونږ د اټومي بجلیګر چې دی او د اټومي ریاکټر نو دا د ایران خلاف نه دی بلکې دا د اسرائیل خلاف دی. نو اسرائیل سره به دغه یاره وا چې دوی چېرته اټم بم جوړ نه کړي. بل صدام حسین هسې هم چې کوم دی نو دغه وخت کې په میډل ایسټ کې یو داسې سړی و چې هغه د هغه چې کوم پرسنالټي وه د هغه پالیټکس او د هغه هر څه چې وو نو هغې نه اسرائیل ته خطره وه. صدام حسین باندې ځان له چې کوم دی یو ویډیو به جوړو. ښه د دې نه بعد چې کوم دی دا دوی څنګه داسې په یو ملک کې وردن نه شو او هلته کې حمله وکړه او د عراق ته طرف نه هېڅ نه و. د عراق ته طرف نه دا سوره د حیرانتیا خبره ده چې د عراق ته طرف نه یو میزایل قدرې نه فایر شوی په دغه باندې د دوی پرې تیارو باندې او د دوی تیارو چې کله وایي هلته کې هغه ریاکټر تباه کو او واپس راتلې او د عراق ته پاسه فلایټ کو واپس راتلل نو هم وایي چې کوم دی یو راکټ هغوی پسې نه دی فایر شوی یو میزایل هغې پسې نه دی فایر شوی تر دې پورې چې یو ورځ چې تر کومې پورې اسرائیل اعلان نه و کړی د ریاکټر د تباه کېدو هغه یو ورځ پس په 8 جون باندې اعلان کړو. نو تر هغې پورې چې کوم دی نه د عراق میډیا او عراق حکومت ځان غلی کړو او د هغې نه پس یې ویې چې کوم دی نه بیا چې کله خبره وکړه نو بیا یې ویې چې د ایران وکړل نو د ایران نه وکړي خو بلکې ځان یې بچ کو که نه چې دا بله کڅوره بده خبره ده چې اسرائیل راغی او دا یې تباه کړل. نو د ایران دا ولې بده خبره نه وه، د ایران دا ځکه بده خبره نه وه چې آلریډي د ایران د عراق جنګ شروع یو کال مخکې شروع شوی و. اوس دې کې ورسره دا یوه خبره ده چې آیا د دې نه مخکې چېرته په یو ریاکټر باندې حمله شوې وه نو د دې نه مخکې چې په ریاکټر حمله شوې وه او په دې یو ریاکټر باندې شوې وه او ایران پې کړې وه څو میاشتې مخکې پې کړې وه او د ایران عراق د جنګ کې پې کړې وه خو هغې سره هغوی وایي دوه بمه راویشتي وو نو څه دومره غټ نقصان چې کوم دی ریاکټر ته نه ور رسېدلی او د دې نه پس بیا څه وشو چې دا اسرائیل لا دومره غټه واقعه وشوه سانحه وشوه د دې نه بعد د دې نه بعد بس عام روټین سره څنګه چې سعودي عرب امریکا چین روس هغوی مزاحمت نه بس مزاحمت یې وکړو او د اقوام متحده جنرال اسمبلی د پابندو لپاره قرارداد پاس کو لکه وړاندیز وړاندې که سجیشن یې ورکړو خو عملي طور سره د اسرائیل خلاف هېڅ هم ونه شو څنګه چې نن نه کېږي. ښه د دې نه بعد اوس دا یوه اهمه خبره دلته کې پیدا کېږي چې د دې نه پس بیا چېرته ریاکټر باندې حمله بیا هم کړې ده او اسرائیل کړې ده او د شام په ریاکټر باندې کړې ده. اسرائیل د هغې نه پس 2007 کې د شام اټمي ریاکټر تباه کړی دی. نو اوس تاسو خپله اندازه ولګوئ چې اسرائیل په دې میډل ایسټ کې په مشرق وسطا کې د هغوی کردار مکمل دی یو بدماش دی او په خوا کې چار چاپېره پراته مسلمانان ملکونه د هغوی بالکل نه مقابلې نه دي. نو همدغه شان چې څنګه یې دی د ریاکټر تباه کو او ډېر کامیابۍ سره تر دې پورې دومره کامیابۍ سره چې هغوی خپله هم حیران وو همدغه شان چې کوم دی یو ورځ په یو ګنټه کې دننه هغوی د مصر د ایرفورس چې کوم دی نه د هغې 70% د مصر پوره ایرفورس یې 70% تباه کړو او یو ګنټه کې دننه سهار د 9:30 د رات نیمو پورې. نو دا اسرائیل کړي دي نو هغوی به دغه ملکونه به اسرائیل خلاف څه ایکشن واخلي. ښه اوس د پاکستان چې دا کوم اټمي ریاکټر وي او دغه نو یو وخت خو داسې و چې پاکستان کې اټمي ریاکټر صرف ګهوټه وه نو دا
اوس خو اټم بم پاکستان چار چاپیره تھرو آؤٹ د کنټری ډیوایډ کړی دی نه د هغې ټارګټ کول اسان کار نه دی. بیا دا کار دی چې کله صرف کهوټه وه د هغه ټایم دا خطره موجود وه، خو چې کله اسرائیل دغه کار وکړ عراق باندې اټیک وکړو نو د هغې نه پس چې کوم دی نو پاکستان سره دا خطره خامخا دا دوی محسوس کړه. نو بیا پاکستان ایرفورس او پاکستان فوج مکمل اټمي ریاکټر د داسې یو حملې نه د بچ کولو لپاره لکه ګامونه پورته کړل او داسې د هغې ورله وکړو چې هغه شان چې کوم دی نه داسې څه بده پیښه مخې ته رانغله. دغه شان چې 98 کې کله بیا دماکې کېدې او دا اټم بم یې هغه ځای ته چاغي ته رسول نو د دې هم پاکستان ډېره غټه سیکیورټي کې دا کار ټول کړی. نو دغه شان ویډیوز لپاره زموږ چینل ګورئ. ډېره مننه.